آخر هم پنجاب خپل منافقت له پښتون قوم سره ښکاره کړ. د پاکستان پوځ په کورونا اخته کسان قصداً پښتون میشتو سیمو ته شړي. د پاکستان پوځ او دغه هیواد استخباراتي ادارې هغه کسان قصداً خیبر پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو ته په زور بیایي او کمپونه ورته جوړوي چې د کورونا ناروغۍ مثبت دي. د خیبر پښتونخوا او اوسیدونکي سیهون ته وویل له تیرو 2 اونیو راهیسې د پاکستان پوځ اکثریت هغه کسان چې په کورونا اخته شوي دي له نورو ښارونو څخه پیښور او کویټې ته انتقال کړي دي. د هغوی په خبره د پاکستان پوځ خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرسو اخته کسان ته لوی کمپونه جوړ کړي دي او اکثریت پکې هغه کورونا نیولې ځای پر ځای شوي دي چې د پنجاب او سند دي. خلک وایي له دې کار د پاکستان د پوځ استخباراتو هدف دا دی چې خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد سړه جګړه پیل کړي او د هغوی مبارزه کمرنګه کړي. هغوی زیاته کړې د پاکستان د پوځ د دغه کار غبرګون کې نن خیبر پښتونخوا او زیات شمیر نورو پښتون میشتو سیمو کې د ISI خلاف مظاهرې شوې دي. لاریون کوونکي د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې له خیبر پښتونخوا دې کمپونه ټول او نورو سیمو ته دې انتقال کړي ځکه په خبره یې دا یو عمدي او قصدي عمل دی. خیبر پښتونخوا کې میشتو پښتنو ویلي که د پاکستان پوځ خپل دغه قانون او بشري ضد اقدامات او خپلسرۍ ونه دروي پر ضد به یې پراخ لاریونونه پیل کړي. د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا په شمول پاکستان کې د کورونا شاوخوا 200 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې اکثریت هغه یې کوزه پښتونخوا کې دي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.